جمال تا ته بسوات کې هر کله وایم ډیره مننه او الله م قدر وکړه، الله آباد او خوشاله ساته او زما د اړخ نم د سوات په خلکو د سوات پښتنو ته سلامونه او ډیره مننه. علي دا راته وایي چې سوات د څه راغلی سوات ته مونږ راغلی وو د خیر د جشن آزادۍ یو شو د زمونږ په دې سوات سلیما کې منګوره کې په دې کې مونږ سره ډېر ښکلي فنکاران دي. زمونږ سوپرسټار جهانګیر خان صاحب دی او د هغې شو ده، بس هغه کې راغلي وو جشن مناولو لپاره. دا راته ووایه چې په سوات کې د څه شی خوښ شو ډېر زیات؟ بس د سوات خلک مې خوښ شو، مینهناک خلک دي، میلمه دوست خلک دي، درانه خلک دي او زمونږ د فنکارانو چې کوم زمونږ په دې فنکاران دي، کوم زمونږ فلم سټاران دي یا ډرامو والا دي، نو د هغې ډېر قدردان خلک دي، د هغې ډېر قدر کوي. یوازې فنکارانو نه د هر سړي قدر او عزت کړی او میلمستیا یې کړې ده. سوات کې داسې چکرو مکرو له تللی که نه؟ سوات خو ډېر ښکلی ځای دی، ډېر د لرې ځایونو نه ورته خلک راځي. بس یاره چکر خو به داسې ولګو چې موږ چې راتلو سوات ته به لاره کې دغه چکر لګېدلی، بیا دلته کار کې مصروفیات به کار کې کېږي، به دغه وجه ده. څه پیغام ورکوې د هنر ټي وي په شیشه باندې کتونکو له؟ بس پیغام دا ورکوم چې خپلو کې اتفاق ساتئ، د مشر کشر عزت کوئ، د ګاونډي قدر کوئ، د مور پلار خیال ساتئ او د چا زړه مه خفه کوئ. او که خیر دی که چا څه زیاته خبره مو که نو دونه مخ ورپسې مه وروړئ، بس پروا یې مه ساتئ. ځکه چې نن سبا داسې وخت دی چې ښه وخت ښه ساعت تېرول چې کوم دي دا لویه ډېره زیاته خبره ده چې ښه وخت تېرول غواړئ. نو به زما د یارانو دوستانو ته هم دغه پیغام دی چې خپلو کې اتفاق ساتئ، مینه ساتئ، خلوص ساتئ، د هر سړي قدر او عزت کوئ. دا مه وایئ چې دا مالدار دی، دا غریب سړی دی او دا دا دی او دا دا دی، د هر څه بس انسان قدر کول پکار دي. ډېره مننه، ډېره مننه. ډېره مهرباني.